that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلیپه مو پر تن وي. نو دوستانو، که زموږ د یوټیوب چینل کې تاسو نوي یاستئ او زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته اول در ورسیږي. نو دوستانو، نن درته په ډیر زیات خوندور ویډیو کې حاضر شوی یم چې ډیر دوستان یې غوښتونکي دي. ډیر دوستان راته میسیجونه کوي چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل پروفایل باندې د ګارد اپشن فعال کړو. نو نن درته دغه طریقه درښایم، ویډیو تر پایه سره وګورئ. نو دوستانو، که چیرته تاسو په خپل پروفایل پیکچر یا عکس باندې خپل ګارد اپشن فعال کړ، نو 50 سلنه به تاسو آی ډي له هیکرانو او ریپوټرانو څخه محفوظ شي او ستاسو له پروفایل څخه به نه څوک سکرین شاټ اخیستی شي او نه به هم ستاسو د پروفایل انځور کپي کولی شي. نو راځو ویډیو پیلوو، ویډیو نه اوږدوو. لومړی به تاسو راشئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته تاسو راغلی، نو په پلی سټور کې به تاسو ورته ولیکئ یانډیکس په نامه براوزر به تاسو راخلاص کړئ. دغه لومړنی براوزر دغه لومړنی براوزر چې تاسو خلاص کړئ او دغه به انسټال کړئ. ما انسټال کړی یا دلته انسټال لیکلی وي، انسټال به یې کړئ. ما له مخکې انسټال کړی ده. نو کله مو چې انسټال کړ، نو دغلته براوزر راځي او په دې براوزر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې براوزر باندې کلیک وکړ، نو دغه نیکسټ بټن به تاسو کلیک کوئ. کله مو چې دغه کلیک کړ، نو د دغې انټرفیس دغه رقم راځي. نو تاسو به په دغه ځای کې ورته ولیکئ، دغلته ورته ولیکئ چې مالټیپل tools for Facebook. مالټیپل ټولز فار فیسبوک به تاسو ورته ولیکئ او سرچ به یې کړئ. کله چې سرچ کړ، دغلته د رقم انټرفیس به تاسو ته راشي او دغه به لومړی اپشن به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې لومړی اپشن کلیک کړ، نو لږ شان انتظار باسو، زما انټرنیټ لږ کمزوری دی. نو ګورو. نو دوستانو، تاسو ته به دغه رقم اپشن راشي. لږ زوم ورکوو دغه پیکچر ته. نو تاسو ته به دغلته اډ کروم به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې اډ کروم کلیک کړ، نو لږه شیبه انتظار به وباسئ. اډ کروم به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې اډ کروم کلیک کړ، نو لږ ورته انتظار کیږو تر څو نوی انټرفیس موږ ته خلاص شي. نو تاسو ته به دغه رقم انټرفیس راشي. اوس ګورو. دغه رقم انټرفیس به تاسو ته راشي دوستانو. نو تاسو به دغلته په دې ځای باندې کلیک وکړئ. خپله د فیسبوک آی ډي به ور دننه کړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، نو خپله د فیسبوک آی ډي به دلته ور دننه کړئ. زه خپله د فیسبوک آی ډي ور دننه کوم، لږ ویډیو سکیپ کوم. نو دوستانو، دلته به خپله د فیسبوک آی ډي ور دننه کړئ. زه ننوتل وهم. ننوتل به تاسو ووهئ او کلیک به یې کړئ. نو دغه دی، فیسبوک آی ډي مو دننه کړه. لږ شان انتظار کوو تر څو نوی انټرفیس موږ ته خلاص شي. ویډیو یو ځل بیا سکیپ کوو. نو دوستانو، کله مو چې فیسبوک آی ډي دننه کړه، نو تاسو ته به د رقم اپشن درکوي. دغه رقم اوس وګورئ، دغه ښکته ښي طرف کونج کې دغه درې ډاټس چې دي، درې ټکي چې دي،
په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته ایکسټینشنز باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه ایکسټینشنز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو ته دوه اپشنې درکوي. ملټیپل ټولز فار فیسبوک باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو لږ شان انتظار مو وکړ. دغلته داسې انټرفیس مونږ ته راکوي. نو په دغه انټرفیس کې به تاسو دغه پاسنۍ ځای کې ایکس علامه تاسو کلیک کړئ. کله مو چې ایکس کلیک کړ نو دغه انټرفیس تاسو درکوي. دلته به ټولز مینو تاسو خلاصه کړئ. کله مو چې ټولز مینو خلاصه کړه نو دلته به تاسو پکچر ګارډ پروفایل پکچر ګارډ ولټوئ. دغه دی وروستی پروفایل پکچر ګارډ. نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ وګورئ زما په پروفایل باندې راسم ګارډ راغی. نو تاسو